دا د سورة فتح اخرینی دو آیاتونه دي. خاتمه د دې سورت په صداقت د رسالت باندې کیږي چې ته د الله برحق پیغمبر یې او زه په دې خبره گوایم. که نور خلق تا منی کوي نه مني نو الله او ستا په رسالت باندې زه شاهد یم او زه گوایم او زما گواهی کافی ده. او بیا د صحابه کرامو د نبی علیہ السلام د ملګرو الله اوصاف بیانې کمالات او دا وی لوړ شان او استقامت. دا دې لپاره چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک چې د کفارو سره د حدیبیه په مقام کې او پاغي سوله کې کم لوزنامه ولیکل او پاغي باندې لاسلیک او دستخط کو. نبی علیہ السلام د خپل نوم مبارک سره د رسول الله ته کې لیکلو. بیا ویل چې دا دې کټ شي دا د نوم سره د رسول الله ته کې عملي کزکه کوم دا منلې چې ته رسول الله خدای هم در باندې ایمان راوړې وې. صحابه دا خبره نشو برداشت کولای. نبی علیہ السلام په خپل لاس مبارک ته دا نوم کټ و دې د پاره چې کفار دې سولې تغاړه کی دي او دې کې خیر دی او برکت دی. نو نبی او دا صلح د اسلام په فتح تمامیدون کې صلح ده او قریب ده چې الله به ټول عالم اسلام ته فتح ورکړي او ډېر کفار به تسلیمیږي. نو نبی علیہ السلام مبارک دا خبره برداشت کړله او په ځان یې ومنله چې د خپل نوم نه د رسول الله ټکی کټ کړو د کفارو د وینا په وجه. نو الله پاک دلته ورته وایي د سورت په آخر کې چې ته خو د الله رسول یې، که دوی دې مني که نه دې مني هغه خو یو خط وس یو کال نیمه پورې به اوس پته هم نه لګي چې کوم ځای کې د لاړ مشکل ختم شو. ته په هغه کتاب د الله کې رسولي چې کوم کتاب ان تر قیامته پورې روان دی او تلاوت کېږي او د دنیا په کروڑونه وربونه انسانان د هغې تلاوت کوي او سینو ته یې غورځولي او منځونه کې شپه ورځ لوستل کېږي او د الله کلام دی. په دې کې زه تا سره دا لیکمه چې محمد رسول الله. نو ګوره د صورت آخر کې الله پاک دا ټکی راوړلو چې ته خو د الله رسول یې. بېله خبره ده چې تا د خپل حسن اخلاق په وجه باندې تا د لوی صبر او استقامت په وجه د خپل نوم مبارک نه دا ټکی کټ کو. دام ستا د لوی شان دلیل دی او ثبوت ورکوي چې ته دومره عظمت شان والا پیغمبر یې چې دومره یو غټ خبرې ته تا غاړه کېښودله د کفارو یو لوی شرط ته. نو دا ستا کمال اخلاق او لوی بردباري او تحمل او حوصله ده. هو الذي دا الله هغه ذات ته ارسل رسوله چې راویلېږو خپل رسول بالهدا د هدایت سره یو ځای، یعنی هدایت ورسره دی پیغمبر سره راولیږو. دا پیغمبر د هدایت پیغمبر دی، د صحیح لارې پیغمبر دی او دا لارښوونه چې کوي هدایت او صحیح لارې طرف ته کوي و دین الحق او دا راولیږلو دی یو سپېڅلي او د حق دین سره چې دین د اسلام دی. دا پیغمبر راولیږو یو هدایت ورکو ورته لارښودنه د ټولې دنیا دپاره راهنما او هادي وګرځو او دویم دا چې یو حق دین ورته ورکړلو چې دین د اسلام دی. لیظهره چې الله پاک غالبه کې دا دین علی الدین کله د نړۍ په ټولو دینونو باندې دا دین غالبه شي او د دې دین حقانیت تمام نړۍ ته ښکاره شي چې دا یو حق او سپېڅلی دین دی. دا دین چې کوم شي ته حلال وایي هغه به حلال او کوم شي ته چې حرام وایي هغه به حرامي، کوم شي ته چې حق وایي هغه واقعي حق او کوم ته چې باطل وایي هغه واقعي باطلي. په تمامو دینونو باندې دین د اسلام غالبه دی. نړۍ کې چې څومره دینونه چلیږي د قرآن کریم د راتګ نه وروسته او په نن وخت کې دي هغه هسې تش په نامه باندې دینونه دي. د هغوی څه قوانین دي؟ نن هم عیسویت په دنیا کې ډېر په زور کې روان دی او عیسویان په دې دنیا کې نن وخت هم د مسلمانانو نه ډېر دي. خو دین یې نشته او نه مذهب شته او نه طریقه شته، هسې او خود ساخته طریقې روانې کړي. الحمدلله اسلام چې کومې خبرې ته رهبري کوي دا صحیح دین دی. د هغوی په دین کې چې کوم خرافات او مزخرفات کې سړي ته پې خندا ورشي، د هغوی ګرجوله چې ورشي او د هغوی
هغه صومعو ته ورشه او کلیساو ته د عیسویانو بس یو د عیسی علیه السلام او یو د مریم بیبي لوی لوی بوتانې پکې جوړ کړي او د هماغې عبادت کوي هېڅ درک پکې نه لګي د خدای درک پکې نه لګي هغوی وایي ان الله ثالث ثلاثه الله په دریو کې یو دی درې خدایان دي الله پکې دریم دی یو عیسی خدای دی یو مریم خدای دی او یو الله خدای دی بس درې خدایانو ته قایله دي او هیڅ دلیل په دې باندې نه لري د الله وحدانیت او یووالی یوازې په اسلام کې دی هغه نور دینونه باطل دي او فاسد دي یو عالم و هغه ویل ما دغې ته ویل پی آر کي والا انګریزان راغلي او لوی انګریز پکې و عیسوي و ډېر کلک او د هغوی په عقیده کې دا پوه سړی و وایي ما ورسره بحث وکړلو د عالم په انګلیسي پوهېدو د همدې روداتو دی د سرشهي دی نو وایي ما ورته ویل ته درې خدایان څنګه منې الله خو یو دی واحد لا شریک دی یو کس نه درې کېدی شي زه یو یم زه څنګه درې شم وایي ما ورته ویل ستا څه نوم دی وایي هغې زما پلانې ها خو دا فلانې خو دا یو تی نو دا نور څنګه شو او نو چټې ته خرافات شروع ګډې وډې شروع کړلې چې دا داسې جو دا داسې هېڅ دلیل ورته نه او نه ورسره ثبوت وایي بې راګیر شو سړی وایي ویله چې دا موږ منو چې دین اسلام حق دین دی او صحیح طریقه ده او صحیح دین دی هغې به یې نورې خبرې شروع کړي چې دا څنګه زه تا نه یو څو پوښتنې کوم دا د کونړ خلک د پلاني ولایت خلک مواد زمونږ ډېر چندان نه او د پلاني خلک مواد ډېر اخلي پیسې ډېرې علي دا څه وجه ده وایي ما ورته ویل چې هغه خلک ډېر مجبور دا څنګه دا د هغوی ایمان کمزوری دی که څنګه بعضې خلک چې موږ مواد وړو سرونه پرې سره ماتوي او بعضې خلک یې نه علي چندان نو دې باس ته خبره واړوله اوږدې خبرې عالم وکړلې وایي په خپل تسلیس کې مې داسې کلک راګیر کړو وایي بیا یې وخندله او چې ستاسو اسلام حق دین دی او په دې کې د اله او د خدای صحیح تصور په اسلام کې پاتې دی نور ټول دینونه مسخه شوي هغوی څوک یو شي له خدای وایي څوک بل شي له خدای وایي څوک بل شي ته خدای وایي و دین الحق او الله دا پیغمبر را لېږلی دی او حق دین سره لیظهره چې غالبه کې دا دین علی الدین کله د ټولې نړۍ په دینونو باندې په حقانیت کې په ښکاره کړي داسې هندوستان ته ورشه هندوستان څومره ترقي یافته ملک ټول هندوستان سکان او هندوان د غوا عبادت کوي د غوا عبادت کوي د غوا میتیز اسکي دا ګنده خلک ډاکټران هم سکي انجینران هم سکي د الله په قهر ککړ شوي خلک داسې سکي لکه موږ چې آب زمزم اوبه څښو هغه خبیثان او دارنګې جاپان له چې ورشه حضرت شیخ صاحب ویل د جاپان د خلکو خدای چې دی سپی دی نو هغوی به په خپلو عبادتخانو کې د سپي شکل جوړ کړی وایي دا زمونږ اله دی د سپي عبادت کوي بعضې ملکونو ته چې ورشي فرانسې ته د هغوی خدای چې دی ښایسته ښځه ده د ښځې په شکل به یې بوت جوړ کړی هغې له به سجدې ږدي یوې ښځې له به 2 لکه انسانان په سجده باندې پراته وي نو د اله تصور پکې ګډوډ دی یو اسلام دی چې په دې کې الله وحده لا شریک له د دې عبادت په صحیح طریقه سره کېږي دا ټول په دې خرافاتو باندې مبتلا دي او بت پرستان دي لکه د مکې مشرکان چې بت پرستانو نن هم اکثره کافران بت پرستان دي دا بت چې مات کې دوی زړه چوي او غوغا او فریاد جوړ کړي وجه دا ده چې دوی ته د اله په نظر باندې ګوري الله هغه ذات دی چې راولېږلو خپل رسول په هدایت باندې او د حق او سپېڅلي دین سره راولېږلو چې غالبه کې دا وایروسونه په ولې الله مسلط مرداري خوري که نه ګندګیر دي سپي خوري پیشوګان خوري او ګندګي خوري زمونږ یو خپلوان دی هغه چین له هانګ کانګ او دې ملکونو له دې دورې کوي او دا مالونه راوړي او خرڅه یې لاهور ته یې راوړي هغې ویل مولوي صاحب هوټلونو له چې ورشه حیران به پاتې شي دا سپي پکې را ځوړندي وایي هغې ملکونو له چې ورشه د هغوی معتبر مېلمه چې راشي معتبر مېلمه سرکرده مېلمه نو هغوی ورله وایي هغه سپی لالی هغه بولټیر سپی ورته وایي چې هغسې ججوري کړي دا ورته حلالی دا اوچت خوراک دی دا ورچاته نه حلالی او چې د هغې نه هم ډېر معتبر مېلمه په چین کې چې د ولایت په سطحه باندې لکه د ننګرهار والي راشي مثلا هغه ماشومان په هسپتالونو کې چا بېنیټې شوي بې مودې د 4 میاشتو پنځه ښځه ځین وکړي ای شیشو کې بند کړي هغه وله کړی کوي دا دومره مردار خلک دي په ویلو باندې مې سړي زړه راجګ شي دې دا خو تمچاري وریجې خوري چینجي خوري او ګندګیر دي چینه خلکو چینیانو به دا خواړه
الله په خپل قهر او غضب باندې راګر کړو. په صابون انځلو خو کار نه کیږي چې ولا صابون باندې راځي مرداري مخره ګندګي را دا امریکایان هم د سپي خوري او د هندیران لاله یو خوري او دا نور ګندګي کې غزو خپل فکر نشم ویلې بعضی کارونه چې کوي. یو دین د اسلام دی الحمدلله شرف حیا ناموس غیرت وجدان انسانیت هغه انسانیت مرکړې غوري انسانیت نمبرې دي او مردار او لغړ او بربند او خبيث او پلید خلق دي او دا دلته چې کوم راغلي دام ډیر نه ولي او پلید دي. تلوار قصه کوله د سرشي تلوار تر زموږ په کابل ویلې وکانه ډای له افسر خزه ور دلته په لوی افسر را لګلې و دې مونږ را لګلې دي کنه دا زمونږ 200 افغانان به دې خزله سرونه ټیټه او کومندې لاندې وای واده نه کو میړې نو تلوار دا قصه کابل کې او کزمو ور سره شپه و دی او چا مسله کې ورغلیو نو هغه د ننګرهار د پولیسو مشور یو وخت نو وای دا کاناډای خزه ما سره وا او وظیفه کې وای ما ورته څه میړه ولې نه کې وای زما د بشر نه او د انسان نه خیر راځي د څنګه حکومت چې یو ولور افسر خدای مثلا لسم تعلیم مې یو ملکونه فرانسه او دلته می تعلیمونه کړی او سره به مال و برا والا ولې راواله دومره وای وحشت کې مبتلا دي ګور سره خدای هم دې ګرځي ودونه نه کوي دا خو الحمدلله اسلام دی چې زمونږ زنانه کار خپل معلومي د نارینه خپل معلومي دا چې خزه دفترونو لذي دا دلته چې یو غټي وظیفه اجرا کوي انجنیری کوي او پایو کې او روشن پایو وربا کې شپې کوي هغه به تعالی وبر اخلي ابه تا بچي سنبالي هغه به تعالی کور ساتي ته چې اته بجې وځي دا 9 بجې وتلی اکثر میړه چې را پاتې چې پوری خزنی وتلی به مخ یارانو سره تلی نو دغه مردارین او ګندګيري شروع د پدې کې او اسلام غلط تشریکي خلکو ته پرادوګانو کې د کافر نه وڅ ګیلا وکي چې اسلامي رادوګان په دې خرافات مبتلا دي دغه څومره رادوګان چې په ننګرهار کې دي دا ټول چټې توي ګوره مردار رادوګان دا ماورې دا مغز تخریبي او دا د انسانانو نوي اذهان خرابي ماورې دي دي کنه دومره دروغ پکې وای او چټې پکې وای دا ټول دروغ وای نو تلوار ویل ماغه کاناډي جلیل ویل چې ته میړه ولې نه کې وای زما د انسان نه زړه تور دی انسان مال انسان نه دغه سپیخ دی وای په خدای باور وکړي چې هغه ویل ګوره و انسان نه مال سپیخ ښکاري وای ما ورته څه بچو وای دوه پیشوګانې ساتلې په سینه ولا پرتی او ټوپونه او خپل ولا بویا ولا وای ما ورته بچي وای بچي زه ته کوم دا دوه پیشوګان زما بچي دي بس دې باندې مینه ما کوم د بچو مینه په پیشوګانو په کوکراو ماته ګوره چې یو کوکرې دي څنګه کې ولې یو دې کې نه ولې دا زمونږ د بابا لورم فکری دا ما یو فیسبوک کې ولې د څنګه کې ولې دي دا سپی ساتي وای ما ورته خدای بچو مینه په کوکراو ماته میړه دا حرارت غریزی چې انسان الله ورکړي طبيعي فطرت چې کله دغه شی هيجان وتی به وسکه و یو کاری ما ته خو د چې وته زنه شمېله تاسو له وځي چې ما غتلوارو یا هغه خپل پوچو نو هغه چې کومه تشریح وکړي دې بل کوټې له مال یو دغه داسې حالات باندې خو چې بس دغه چې کار زما کیږي نو داسې وحشین او درندگان زمون په سر باندې رهبران دي ټول اسلامي نړۍ او دې ته په دروند نظر باندې ګوري نو الله رب العزت چې مونږ ته کوم دین را لېږلی دا هدایت او دا دین حق دی الحمدلله پاک دین الله پیژنو په وحدانیت رسول الله پیغمبران پیژنو په رسالت مور او پلار مقام پیژنو ښځه د میړه پیژني میړه د ښځې پیژني جماعت معلوم دی احترام معلوم دی شرافت معلوم دی حلال او حرام معلوم دی هغوی کې دا نشته وروره بس ګندګیري د کلبونه دي د زنا چې وځي په کوم کلب باندې ښځه په یو کلب دی او میړه په بل کلب دی او دا بې غیرتین شروع دی اسلام آباد او کابل تم دا سره راغلي دي او دیم که دا مسلمانان نه وي دوی دا غواړي زموږ دا رهبران او لیډران چې د امریکې ارته هوبهو دلته راوړي دا راوړي خو خدای باور وکړئ ما نه یو پاکستاني قصه وکړه چې اسلام آباد کې هم دغه کار شروع دی تبدیل ازواج ورته وایي تاسې خو دومره نه یې بلد او دومره مطالعه کړې ما خو ډېر کتابونه او رسالې لیدلي دي ما سره بلا شی کتابونه د دې نوي جدید عصر کتابونه پراته دي چې څه حالات په نړۍ کې روان دي نوې نړۍ او اسلام او دا کتابونه او شهید سید قطب رحمه الله یو کتاب لیکلی امریکا التي رأيته هغه امریکا چې ما لیدلې ده او څه مې لیدلې ده امریکا له به نه ځو دغه اسلامي هېوادونو کې چې کوم کارونه روان دي یعنې تبادله ازواج یو خبیث نظر دی هغه هم دله اوس نه شم ویلی په فکر په اسلام آباد کې دا شروع مال یو پاکستاني او نیک مسلمان سړی اسلام آباد کې دا افسران داسې کوي ښځې سره بدلی را بدلی دا قصې روانې یو بل ته ګوري او تبادله روانې وي دغه وحشت په امریکا کې شته دی که نه او داسې یو نندارتونې جوړ کړی او تبادله د ازواج وي کابل والان دا غواړي چې دلته راشي خو څوک یې نه پرېږدي
یعنی دغه څو مسلمانان دي په نړۍ کې چې د دوی نه د دوی ژوند خراب دی، ګنې څه فلسفې به اوس دلته روانې وي او څه قصې به روانې وي چې انسانیت څه کې چې حیوانیت هم په هغې شرمېږي. دا د دوی عیسویانو دغه دین دی او دای مذهب دی او دای طریقه ده چې روانه ده. یعنی موږ هغه تشریح کولی هم نشو کول، خو دا پرېږده الله دې موږ او تاسو ترې بچ وساتي. او دارنګې همجنس ازدواج چې ورته وایي، همجنس ازدواج دا قصې هو الذي الله هغه ذات دی ارسل رسوله چې راویلېږلو خپل لوی پیغمبر معزز محترم بالهدا د هدایت سره راولېږلو د سمې لارې سره و دین الحق او د پاک سپېڅلي او حق دین سره راولېږلو لیظهره علی الدین کله چې غالب ای کې په ټولو دینونو باندې مال او چا داسې یو کیسټ وښود وایي دا ګوري مولوي صاحب ملاو وایي دې کې دا طریقه ده چې ورور د خور سره به څنګه غلط تعلقات ساتي، وایي دا چلې پکې ښودلی. اسلامي دنیا له پاکستان کې مالو په الله باور وکړئ. انګریزانو دا یو شعر ایستلی چې مسلمانانو له دا وښیدي نوي نسل ته چې ورور د خور سره به څنګه روابط ساتي، په غلطه طریقه روابط، و ټوله عملي فارموله یې پکې ښودلې ده. او یو ورور دی یو خور دی او زنا یې ترسره کړي سره. نو دا د دوی هغه طریقې دي او هغه دینونه دي او بس دنیا ده او پیسې دي ورسره پیسو باندې ځانونه داسې کړي چې ټول خلک ولا په درون ښه نظر باندې ګوري چې ګنې ولا دا کوی خلک دي. نه، دوی د وحشیانو نه مښکته دي، دا د درندګانو نه مښکته دي. او چې سړی د دوی هغه دین مطالعه کړي او د دوی هغه طریقې مطالعه کړي لیظهره چې الله پاک غالبه کړي دا دین علی الدین کله په ټولو دینونو باندې وکفا بالله شهیدا او کافی دی الله پاک گواه ستا په پیغمبرۍ باندې محمد رسول الله محمد صلی الله علیه وسلم چې دی دا رسول د الله دی، دا د الله پیغمبر دی. که څوک مني کوي نه مني، که څوک ورسره دا لیکي که نه لیکي، الله وی محمد صلی الله علیه وسلم چې دی دا د الله رسول دی. څومره پیغمبران چې قرآن پاک کې الله ذکر کړي دا وی نمونه ذکر کوي. زمونږ د خپل پیغمبر نوم الله قرآن کې نه ذکر کوي. یا ایها النبی ورته وی اے پیغمبر، یا ایها الرسول، یا ایها المزمل، یا ایها المدثر، داسې ورته الله وی. دا ورته نه وایي چې یا محمد، داسې نه دی ویلي. نورو پیغمبرانو ته په نوم غږ کوي، یا آدم اے آدم، یا نوح، یا موسی او یا عیسی. دې په دې قرآن کې دا الله ویلي یا لوط قد جادلتنا ونادیناه ای یا ابراهیم. هر یو ته چې خو چېرته به قرآن کې ونه ګورئ چې یا محمد، دا ورته الله نه وایي، ځکه چې یو چا ته نوم اخیستل دا د هغه شان چې څه نه څه راټیټېږي. نو څه وایي ورته الله چې ورته غږ کوي یا ایها الرسول اے پیغمبره، یا ایها المزمل، یا ایها المدثر. صرف څلور ځایونو کې زمونږ د خپل پیغمبر نوم قرآن پاک کې ذکر شوی په صراحت سره. د نبی علیہ السلام خپل نوم چې دی محمد صلی الله علیه وسلم دی، دا په څلورو مواضعو کې ذکر شوی دی. یو چې دی دې ځای کې ذکر شوی دی وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل. بل دې ځای کې ذکر شوی ما كان محمد ابا احد من رجالكم. بل دې ځای کې ذکر شوی الذين امنوا وامنوا بما نزل على محمد. مخکې تیر شو سورۃ محمد کې درې او څلورم دلته ذکر شو محمد رسول الله. خو دې څلور واړو ځایونو کې اواز ورله الله نه دی کړی چې اے فلانیه داسې ولا نه دي ویلي، همداسې ذکر کړی. چېرته مبتدا واقع شوی او چېرته په ترکیب کې بل شی منادا او اواز نه دی واقع شوی. محمد صلی الله علیه وسلم چې دی د الله رسول دی. والذین معه او هغه ملګري چې د ده سره دي. نبی علیہ السلام خو هسې هم د الله رسول دی، هغې کې خو شک نشته. خو الله وایي راشه چې دا کوم ملګري ورسره دي صحابه کرام چې دا ګیر چاپېره تنې پتنګان تاو دي، د دوی صاف درته بیان کم. والذین هغه صحابه کرام معه چې د دې پیغمبر سره دي، د ده په معیت کې ملګري دي. د ابوبکر صاحب نه ونیسه تر وحشي صاحب پورې په ټولو صحابو کې اوله درجه د ابوبکر صدیق ده او په ټولو کې وروسته درجه د وحشي صاحب ده او په منځ کې به نور صحابه کرام واقع دي. نو دا ټول ملګري د نبی علیہ السلام چې دی الله وایي د دوی کې د څلور صفتونه دي. څلور خو بین اول صفت اشداء علی الکفار، دوی سخت دي د کافرو په مقابل کې، د الله د دشمن مقابل کې ډېر کلک ولاړ دي، کلک دریځ یې غوره کړی، سر ولا نه ټیټوي، کمه ورته نه وایي، اسلام ورته کمزوری نه ښیي بلکې قوت کې ورته هر ځای کې ولاړ دي، قوت کې. اشداء علی الکفار، دوی سخت دي د کافرو په مقابل کې چې هر څومره لوی کافري خو صحابي به یې مقابل کې ډېر په سختۍ سره ولاړي. تاسې وګورئ
په هغه زمانه کې یو لوی کافر رستم نومې رستم او دا د یوې علاقې والي و او دې ته به خپل ټول د ولایت خلکو سجدې کولې. ګورې رستم ډېر قوي پهلوان و، مضبوط سړی و او خلکو به ورته سجدې کولې سجده. او بلو مهران، رستم او مهران دواړو د الوهیت دعوې کړې وې. خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ ورته خط ولېږو من خالد بن ولید الى رستم و مهران. په مشکات شریف کې دا خط دی. اسلما اے مهران او رستم ما اسلام راوړی او دا دین ومنئ چې ستاسو سرونه په امن کې شي. والا او که اسلام مو نه منلو ګوره یاد ساتئ فان معنا رجال يحبون القتل كما يحب الفارس الخمر. ما سره داسې سړي دي چې د انسان قتل ته د کافر قتل ته داسې خوشحالېږي لکه ستا ملګري چې شراب وڅښلو ته خوشحالېږي. ستا فارسیان چې شراب څنګه په مینه څکي که نه، ما سره داسې کسان دي در پسې به یې در ولېږم چې د انسان قتل داسې په خوشحالۍ کوي لکه تاسو چې شراب څنګه په خوشحالۍ څکئ. دا چې رستم او مهران ولید ویل دا څوک دی؟ خالد بن ولید پکې څوک راغی؟ په غصه شو، په قهر شو. رستم ویل خپل ملګري را جمع که واورئ یو سړی را پیدا شوی خالد بن ولید، که د دې سر راله چا راوړلو 50,000 دیناره انعام، د دې سر باندې 50,000 دیناره انعام ولېږلو. خالد بن ولید ته جواب راولېږو چې څه دې د وسې کېږي وکړه زه ایمان نه راوړم. خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ د صحابو لښکر تیار کو او ورته ویل چې میدان له راوځه، یعنې خاص په ولایت سره حمله کوم. یو لوی میدان ته راووته، میدان ته راووت او غزا واقع شوه. غزا چې واقع شوه نو هغه خو د خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ د سر قیمت 50,000 دیناره منلی وکړه. په صحابو کې یو صحابي دی عمرو بن معدي کرب زبیدي رضی الله تعالی عنہ، ده ویل چې ما الله سره دا تعهد کړی دی، الله سره مې قسم کړی دی چې یا الله د رستم سر به زه غوڅوم. داسې صحابه کرامو هغې خو د خالد په سر پیسې منلې دي مفتو کې غوڅوم، روپۍ مې پې نه ورکوم چاته خپله غوڅوم. دا مې د الله سره وعده کړې. میدان له راووت، ډېر قوي جنګ شروع شو. او چې جنګ شروع شو نو عمرو بن معدي کرب زبیدي رضی الله تعالی عنہ ډېر قوي پهلوان و. د المستطرف کتاب او د سیرت کتابونو د صحابو په پهلوانانو کې دا حساب کړی. عمر د رستم پسې کوشش کوو. رستم د پیل په شا باندې سور او یو لوی ورېښمي ډولۍ پې جوړه کړې وه کجاوه، د شنو ورېښمو پردې پې را ځوړندې وې او رستم نه پکې سپنج اچولې ناست و او دومره قوي و چې د پیل ملا به یې راچیته کړې وه. ډېر غټ قوي مضبوط سړی و او مخکې ځینې مدافعین جنګېږي او صحابه سره مخامخ د تورو شرنګار شروع دی. عمرو بن معدي کرب زبیدي رضی الله تعالی عنہ په اس باندې سور ډېر تیزه کې راغی او ډارې کې رستم ته ځان ورسو چې پوه شو چې خو ډېر لوړ سور دی بره. د پیل دا خلڅه مې په قوي ګزار باندې ووالو. پیل غرض شو چې لهجه راوغورځېدو. چې راوغورځېدو نو پیل خو دې کوټې که دی که نه، رستم یې د شا نه لاندې راوغورځېدلو، غرض ته راوغورځېدو. عمرو بن معدي کرب پې ور ټوپ کړلو او ورمېږې ته نیوالو ځای په ځای مردار کړو. دومره تیزۍ کې رستم د دنیا نه فاني کړلو او د نارې تکبیر چغې شروع شو. په عمرو بن معدي کرب زبیدي رضی الله تعالی عنہ باندې کفارو حمله وکړله. چې حمله یې وکړه د اس نه لاندې راوګزار کړو. کوم کافر چې ووالو عمرو بن معدي کرب د هغې کافر د اس خپه ونیوله. د ده قوت ته وګوره، د اس وروستنۍ خپه یې نیوله، وینې ترې روانې دي، د تورې ګزار یې خوړلی. د اس خپه یې نیولې، هغه کافر چې اس ته هر څومره ډینګته ورکړه او اس زورونه وکړه خو ته یو قدمه مو نه خوځېدو که غونډ اس یې را ایثار کړی و. الله صحابو ته دومره قوت ورکړی و او خوراک یې څه و، غونډه جمعه کې به یو کجوره خولې ته واچوله، هفته یې پې تېروله. الله دوی ته روحاني طاقتونه ورکړو. بل صحابي راغی اشاره ورته وکړه ویل دې زه وایم. بل صحابي په کافر ورټوپ کو هغه والو مرداري کو راوي ورځو. عمرو بن معدي کرب زبیدي رضی الله تعالی عنہ ته پټي وکړ او راځي کې پروازه ته ورسو. خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ پورا ونازو او دغه جنگ الله پاک د یرموک غزا ده. یرموک په غزا کې رستم ختم کړلو او الله پاک دغه لوی قهرمان چې ځان ته د خدای دعوا کړې وه د دې صحابي په لاس باندې راوغورځو. نو الله وی والذین معه، کم خلق چې د محمد صلی الله علیه وسلم سره ملګري دي، اشداء علی الکفار، دا سخت دي په کافرو باندې، د کافر مقابل کې ډېر سخت. د احد په غزا کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ویل
دا توره به څوک والي؟ صحابه یو ویل مال را بل ویل مال. نبی علیہ السلام ویل نه، دا زه هر چا ته نه ورکوم، دا به هغه صحابي ته ورکوم چې د دې حق پوره کړي. څوک به حق پوره کړي؟ ټول غلي. ځکه ویل کوم زه حق پوره کوم چې نه چې به نشم پوره کولی. ویل څوک به د دې حق پوره کړي؟ یو صحابي را اوچت شو، یو صحابي دا غي نوم یې وسه نه راوت. ویل یا رسول الله زه حق پوره کوم. ویل واخله. نبی علیہ الصلوۃ والسلام توره ورکړه. هغه صحابي او سره ټوټه ساتلې و، هغه ته به د مرګ پټه ویله. احادیث کې راځي هغه باندې نه خو د مرګ پټه دا به چې ملانه تاوه کبه صحابه ویل وې دې مرګ ته ځان وسپارلو. په دې باندې مشهور. نو دا توره چې د نبی علیہ السلام نو واغست د ملانه وتړل دا سره ټوټه ور میدان نه. دا وایي چې کله د ستیریدم اول په هنده باندې ورلم. هنده د کفارو د خلکو مشر او قبل ورځي چې واقعیت یې هندي ګډل او خځې ته ګیر چاپې ناست او د کفارو فوجین هم ناست. کفارو به جنگ ته ځان سره ښځې هم راوستې. ښځو به ګډل او سندرې بول او ډولونه به درزار به غیرت کې به دا فوجین راوستل. لکه خلقینو به چېر و سربازیار او خېجق په مورچل باندې دغسې سربازانو له به دا سندرې ویلې. نو وایي هندي دا سندره ویله چې ان تقبلوا نعانق. بخاري شریف کې دا سندرې راغستې. ان تقبلوا نعانق ونفرش النمارق او تدبروا نفارق فراق غیر وامق. که ورمخکې شوئ پوجیانو په صحابو که ورلی موږ به تاسو ته غاړې درکو او اسپنجونه او مالوچو بسترې به در لاندې وغوړو او غاړې به درکو. او تدبروا نفارق که په شاره وتښتېدې د صحابو نه نو موږ به درته در نږدې هم نه شو دنه به تختو زو به درنه چې دې بې غیرتو سره شپې نه کوو. فراق غیر وامق داسې به درنه جدا شو چې بیا به هم دوربین کې مو نه ګورئ. نو ښځه چې چاله داسې غیرت ور واچوي خو بیا مخکې په شا نه راځي که نه. چې ښځه درته وایي که را وتښتېدې د نظم زما تا بې غیرته سره شپې نه کوم. نو دای چې ویله دا صحابي وایي زه چې پې ورلم وایي ما چې د تورې ته ولید چې باله خو نبی علیه السلام ویلي چې د دې حق به پوره کړې. د دې حق دا نه دی چې اوس پې یوه ښځه ووامه ورکې که ښځه درته یې کې خپل کار به کې ګډېږي به. وایي ما ویل د دې حق دا دی چې غټ غټ کافران پې ووام. نو مخکې لاړو او ډېر کافران یې پې باندې وواله. نبی علیه السلام ته یې راوړه د الله رسوله د دې حق مې پوره کړلو. نو الله وی اشداء علی الکفار دا صحابه سخت دي د کافرو مقابل کې. خو د سختۍ دا مطلب نه دی چې هر کافر ګوري او د مخې به ورسره سخت نه. کافرو کې څو ډلې دي. یو ته وایي مستأمنین، بل ته وایي ذمیان، بل ته وایي محاربین. مستأمن هغه کافر ته وایي چې یو میاشت دوه دپاره اسلامي هېواد ته را دننه شي پاسپورټ او ویزه والي د تجارت په نیت راشي، یا مثلا آبادیانې کوي تجارت کوي پیسې ګټي او اسلامي بادشاه له ویلي چې زه وسلې سره کار نه لرم بیرته به ځم. دا مستأمن شو. د دې وینه که چا توی کا نو دغه مسلمان به پکې قصاص کېږي. لکه د ظاهرشاه وخت یو مخکینه وختونو کې به راتله. دویم ته وایي ذمي. ذمي هغه کافر ته وایي چې هغه د اسلامي ملک ټول اصول په ځان باندې منلي او را داخل شوی او پاسپورټ او ویزه یې اخیستې او اسلامي بادشاه ته وخت کال په کال ټیکس ورکوي. ذمیان دا د جلال آباد سیکان هم لیدلي دغه ذمیان دي. دوی د اسلامي ملک د افغانستان ټول اصول په ځان مراعات کړي دي. دوی کولی شي چې خپل عبادت هم وکړي. ځکه صحابه ورله عبادت خانې هم ذمیانو له جوړ کړو. عمر فاروق صاحب ورله درمسالونه جوړ کړي. ته نه جوړ کړو خو اجازه یې ورکړې وه چې جوړې کړي. خو نوی درمسال به نه جوړې مغزور به وي. جلال آباد سیکان نه شي کولی چې اوس نوی درمسال جوړ کړي. دا به حکومت اجازه نه ورکوي. د دوی څه شرایط شته هغه شرایط یې دا دي دا واورئ. ذمیان دغه خلکو ته وایي چې وسله به نه ګرځئ، ټوپک به نه ګرځئ، ټانک به نه ګرځئ. حتی چې په هغه ګاډو کې به نه ګرځي کوم کې چې مسلمانان ګرځي، هغې نه به لږ ټیټو ګاډو کې ګرځي. شرح وقایه او هدایه او زمونږ د فقه کتابونو علمګیري ټولو لیکلي دي. ذمي شرط دا دی که مسلمان په اس ګرځي دی به په خر ګرځي، په اس په ورته نه ګرځي. که مسلمان لین کروزر کې ګرځي دی به پلین کوچ کې ګرځي، لین کروزر او ټوډي کې به نه ګرځي. ځکه چې دی به دومره ځان ته په اوچت نظر باندې نه ګوري چې مسلمانان بعضې مسلمان غریبي پیاده رواني او دی د اعلی ګاډو کې رواني. یعنې د عاجزۍ ژوند به کوي دا ذمي. نور به د دوی نه څوک نه تویوي. دی به هر قسم په امن کې که چا د دوی نه توی کړه نو د ده نه به دغه اخیستل کېږي، قصاص اخیستل کېږي. دې ته ذمیان وایي. دریم قسم کفار چې د محاربین دي. محاربین هغه چاله وایي چې د ټانګ او د توپ او د تیارې سره اسلامي ملک ته داخل شي او په زور باندې راشي او مسلمانان ته خپل هغه کار په آزاد زړه نه شي کولی، حتی په سړک هم ته نه شي تېرېدی. دوی چې راشي مسلمان به ورته لار پرېږدي. نو د دې په باره کې الله وایي چې
هر ځای کې چې ولید قتل کوي وقتلوهم حيث ثقفتموهم چرتم چې لیده وجنه یا په کوم ځای کې دي چې لیده وقعدوا لهم كل مرصد او په هر کمین کې ورلکینې چې دا نخلاص نشي دي ته محاربین وای دا مستامنین نه دي افغانستان ته چې کوم روسان راغلي دا محاربینو او اوس چې کوم 45 مملکت راغلي دا ټول محاربین دي دي ته چې څوک مستامنین وای نو ابا الله ته قیامت کې جواب ورکړي ځکه مستامن سره وسله نه توره بني غشه بني کوپک بني دا څنګه مستامن دي تا باندې چې تاسو کې دروغ دا کوپړې دی ولی بل مخري گزاري وختن هم تللی نه کېږي که څوک یې مړ کړو که کومه ښځه له لاس ور واچو که کومه راخ کو ده که څوک یې د کور نه راویست دا محاربین دي او د دوی وینه روا ده اشداء علی الکفار دا صحابه کرام سخت دي د کافرو مقابل کې رحماء بینهم او دوی مهربان دي په خپل مابین کې یو بل باندې رحم کوونکي دي الله و یو بند باندې رحم کوي مؤمنان د مؤمن بندا صفتی چې مؤمن سره برحیمی او کافر سره به سختی ځنې مجاهدین ځان ته مجاهد وای مسلمان نه ایثار کې وای غربای او کافر چې وګوري به تختی دا هو جهاد نشو مسلمان سره به کار نه لري حتی کتا غالی له وسلمه چول یو مسلمان در باندې سترګې را برګي کې ته ورته عاجزي اختیار کړه دا بلوي چې ما سره ټوپک چې دا ما سره څنګه نه دیږي دا ځکه تا خو ټوپک دې په باندې چې خپل بدمعشي په خلکو په خلک تا خو د اعلان کلمت الله چې دا الله دین کو چکم خیر دې کې یو مسلمان درته سخت خبره وکړه داغه به برداشت کې د الله د رضا لپاره اگر چې مسلمان سره نه خای چې مجاهد باندې سترګې را برګي کې چې سره د خپل سر نه د الله دین لپاره تیر دې باید سره احترام وکړي او مجاهد هم باید متقابل احترام وکړي د چا مال تلاش ویني د چا بروس او د چا عزت ته بلکې داغه ساتنه وکړي او نه چاته گزار ورکړي نه چاته تیزه خبره وکړي ځکه الله وی صحابه کرام دغه دي چې رحماء بینهم بل ما بین کې رحم کوونکي دي او په بل باندې تاسو صحابه کرام وګورئ څومره مهربانو څومره متواضع او عاجز عمر فاروق چې د ټولو صحابه سردار دی او امیر المؤمنین دی یو ادنا سره ورته راځي شلو او دا ډیر غسناک او قهرجن دی عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ جلالی صحابي دی دروم او د کسرا بادشاہان بد د نوم نه یریدل لیکن یو عام سره به چې کله راځي شو یو واری په جمعات کې تقریر کو صحابه وتا ورتل اے صحابه واوري من رأى منكم في اعوجاجا چا چې په ما کې کوګواله ولیدو چې عمر د دین نه کوګ روان دی نو ما ته دی وای کنه ما نه مې یریږي چې دا دهشتناک یو جلالی دی راته وای چې اے عمر دا کوګواله دی در یو باندې چې راځي شو باندې چې د جمعات په یو کونج کې د جمعې ورځ ولې خلک ناسو ویل یا عمر لو رأينا فيك اعوجاجا لقومناك بسيوفنا الله مې دې قسم چې کوګواله مې درته وکي ولیدو دا نه درته به ویم ولې درته په توره باندې نیخ کما یو عام سره ورته وای په توره باندې برابر کو عمر ولا دانه وای چې کینا څه وکي عمر رضی الله تعالی عنہ صحابه تو فرمایل الحمد لله الذي جعل في امه محمد من يسجد اعوجاج عمر بسيفه یا الله تعالی رسنا او صفات چې د محمد صلی الله علیه وسلم قومت کې د دې ناران پیدا کړ چې د عمر کوګواله په توره برابرې ښه کله په باندې وینا د الله حمد بیان کو چې ما په توره څوک سمي الحمدلله دی امت کې خود څه خلق شته او دغه کې دل پکار دی متواضع رحماء بینهم یوزل عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ خپل قانوني اساسي کې لیکلو چې یو زنانه د خپل خاوندنا دغه مقدار پورې مہر غسې شي دینه زیات نشي غسې خپل اندازې ټاکلې وه مثلا نن وخت 50000 روپۍ ویل دینه زیات مہر که خځې وغوښته دا خنه به ظالمه دا نشي غوښته دا قانوني پاس کړو په ملک بل ورځ د جمعې په منبر باندې ولاړ دی صحابه او بیان کې او جمعه دته یو زنانه رانو په هغه ته خپلو ځای کې ودرې د بوکرات په سروا عمر فاروق ویل کومه زنانه راغلي څه وای زنانه لا چکو یا امیر المؤمنین سره سوال جواب دی عمر ته ورته وایي خورته وي ټول صحابه غلي چې دا څه وای ویل تا دا حکم کړي په خپل قانون کې د لیکلي چې یو زنانه دومره مہر غسې شي دینه زیات نشي غسې وای او ما ویلي وای تا دا حکم چې د قرآن سره په ټکراو کې دی قرآن کریم سره تا دا حکم په ټکراو کې دی تا حکم موږ نه منو هغه ورته کوم آیات سره په ټکراو کې دی ول تا قانوني اساسي د الله د قانوني اساسي نه خلاف دی او ماده ته خلاف تقول نه چې کومه ماده د قانوني اساسي د قرآن او د سنت نه خلاف هغه په ډیرانو ورځوا ماده ځکه زموږ قانوني اساسي چې دا قرآن کریم دی عمر ته ورته کومه ماده خلاف ده وای تاسو ویلي چې مہر خزه د عمر انداز هغه څه شی او دینه ډیر نشي هغه څه قرآن کې الله په سورۃ النساء کې فرمایي
وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. اے مړونو اے خاوندانو که تاسو یو ښځه طلاقوله او مهر کې ورته په ډیرو باندې مال ورکړی وآتیتم إحداهن قنطارا، قنطار غټ ډیري ته وایي، که یو ډیرې پیسې مو ورکړې وي نو فلا تأخذوا منه بیتن مالی. الله خو وایي چې ډیرې مو ورکولی شي او ته وایي چې دغومره دي. عمر صاحب نه دا آیت ته ذهن نه وتلی وه، ځکه لوی پوره علم په یو الله سره دی که نه. یو لوی عالم به یو مسله بوله نه معلومه، یو امي له به معلومه، یو طالب له به معلومه. دا معنا نه ده چې یو عالم نو هغه له به ټول هر څه دین ټول یاري. عمر رضی الله تعالی عنه حق حیران شو چې دی څه ویله. عمر صاحب څه ویله؟ اصابت امرأة واخطأ عمر، یوه ښځه حق ته ورسېده او عمر خطا شو. د خپلې خطې اعلان یې وکړو، دی ونه ویل چې هله دا ښځه وباسئ دا څه ګډې وډې وایي. اوس ته ورجګ شه ورته ووایه چې ستا د قانون اساسي ماده یا د آیین ماده د قرآن د دې آیات ته اخلاف دی، هله وباسه دا د وطن دښمن دی، لرې کړې، دا څه کوې د خاورې د ملک دا خبرې کوي. دا د خلکو ته سترګو کې افزي ورچېدي عوامو ساده خلکو ته. هلکه د قرآن کریم نه خلاف دې نه ښایسته قانون شته، دا خو آسماني قانون دی. دا خو شل قوانین دي بدلېږي. زمونږ په یاداشت باندې 200 قوانین بدل را بدل شو. یو نظام کې راشي یو قانوني، دا افغانۍ څومره بدلې را بدل شو. د ظاهرشاه بېل لوټو، داود خان بل لوټ راوویست او کمونستانو بل راوویست، دوستمیانو د دوستمي لوټونه، او اوس دا بل افغانۍ شو که بل نظام راغی کېدای شي دا هم بدله کړي. دا خو بدلېږي او د الله قانون او کتاب چې دی دا تر قیامته پورې نه بدلېږي، نو دا اوچت قانون دی. نو عمر صاحب رضی الله تعالی عنہ خپل کمی ومنله او خپله خطا یې ومنله د یو ښځې مقابل کې هم، او حق ته به غاړه ږدي ولو که جانب مقابل کې ښځه وي. او دارنګې که یو مسله ستا یو زنانه سره راله په پټي په پوله قبول شي، که زنانه یې که کمزوری یې که ماشوم نو حق ته به غاړه ږدي. رحماء بینهم، بل صفت د صحابو دا دی الله وایي تراهم، ته به ګورې دا صحابه کرام رکعا سجدا، یا به په رکوع یا به په سجدی. د نبی علیه السلام صحابه چې ګوري څوک به په رکوع او څوک به په سجدی، څه مطلب چې ګوري مونځونه به که یو عبادت به ډېر زیات کوي، نو د مجاهد یو صفت به دی چې مونځ به ډېر زیات کوي. رکعا سجدا چې راننوځي چې ګوري صحابه به ځینې په رکوع باندې او ځینې به په سجده باندې یبتغون فضلا من الله. دا کارونه ولې کوي؟ څلور صفات یې الله ذکر کوي. یو دا چې د کافر مقابل کې سخت یا شدة علی، دویم دا چې رحماء بینهم خپل منځ یو بل سره ډېر مهربانه دي، دریم دا چې رکعا سجدا رکوع او سجدې ډېرې کوي، منځونه او عبادات ډېر کوي. یبتغون فضلا من الله ورضوانا، دوی طلبوي فضل د الله او رضامندي د الله طلبوي. سیماهم، د دوی نښې، د دوی هغه نشانې چې دي په وجوههم، د دوی په مخونو کې شته. الله وی د عبادت نشانه په مخ کې پراته ده. اتمه نشانه ده من اثر السجود، چې هغه د سجدي اثرات دي. یو سړی چې زخ ډېر تهجد او عبادت کوي مخ کې یو قسم اثرات معلومیږي، نورانیت په مخ کې. اگر کرنګ سب توري خو نورانیت او بالمازه سره کتب سپینې خو رنګ دي کوي. الله وی د صحابه په مخ کې هغه اثرات د نورانیت دي. او یا اثر نه مراد دا دی چې عاجزي ده پکې، د منځګزار سړي په مخ کې عاجزي او د متکبر په مخ کې غصه او قهر او هغه کبر پروت دي. سیماهم فی وجوههم من اثر السجود، نشانې د دې صحابه چې دي د دې په مخونو کې پرتی دي هغه اثر د سجدو. ذلک مثلهم فی التورات، الله وی دا مثال د دې په تورات کې ذکر شوی و. تورات د نبی رسول الله نه 300 کاله مخکې نازل شوی کتاب دی، یعنی د دې صحابه ذکر الله په تورات کې کړو. موسی علیه السلام ته ویلو چې د اخر زمانه صحابه کرام وي هغوی کې به دغه صفات موجودي. دا خو په تورات کې صفاتو او انجیل کې سره کوم صفاتو. الله وی ومثلهم فی الانجیل، او د دې صحابه مثال په انجیل کې د سره راغلو. کزرع اخرج شطه، الله وی دا صحابه کرام د سیدی لکه هغه فصل چې د کانی وکړي، اخرج چې راو باسي شطه خپل تیغ. ګوره د کان چې غنم وکړي اول وړو کې تیغ راوځي، تیغ داسې کمزوری مرغۍ چې یو ټونګور کې ختمه یا میګیم ختمه چینجیم ختمه. نو دا صحابه اوله کې داسې ولکه تیغ کمزوري وکنه. نبی علیہ السلام مبارک چې په ابتدا د پیغمبرۍ کې په مکه کې اوسېدلو صرف 3 کسو کې ایمان راوړو. په سړو کې ابوبکر صدیق، په ماشومانو کې حضرت علی، او په ښځو کې خدیجه الکبرا رضی الله تعالی عنها او دغه او یو غلام په باندې ایمان راوړو. نو الله وی د تیغ په شانو ارچا ختمولی شو. او کزرع لکه هغه فصل اخرج چې راوباسي شطه خپل تیغ فآزره، بیا هغه تیغ ډنډر شي.
او مضبوط شي تیغ نو لږ لږ مضبوطېده صحابه را تسلیمېده عمر فاروق صاحب ایمان راوړ اسلام قوي شو حمزه رضی الله عنه راوړ فآزره نو مضبوط شي فاستغلظ بخط لک شي فاستوى على سوقه نو نیغ شي په خپل ډنډر باندې فصل د جوار دغه پاتر ورسېږي یا دغه ونه وګوره اوس څومره مضبوطه ده په تبرونو هم نه راماتېږي دا وله کې تیغ نو الله وایي دا صحابه او اخره کې داسې مضبوط شو چې د ټولې نړۍ کفارو پې خواري وکړه رومین وله راله مقابلې ته فارسین ورته راله نصارا عیسوین یهود مجوس مشرکین ټول پې ځانونه ستړي که غزوه خندق او غزوه احزاب او احد او بدر او لوی صحابه کرام د یرموک غزا او د یمامې غزا دا ټولې ستړي شو خو دا چا مات نه کړله ځکه دا اوس په خپلو مټو باندې ودرېدل او یعجب الزراعه الله وایي دا فصل فاستوى على سوقه نو برابر ودرېږي په خپله تنه باندې یعجب الزراعه چې خوشحالۍ دیکان لره دیقان چې وګوري چې فصل مې ډېر مضبوط شوی دی خوشحاله شي دیقان چې کله دا فصل وګوري چې جوار ښه مضبوط ولاړ دي ټانټه باندې یا نور فصل خوشحالېږي که نه او ځکه د دیقان د فصل اوبه ورکړي سرې ورکړي قوي کړي صحابه کرام چا قوي کړي چا چې فصل ته سره ورکړي او اوبه یې ورکړي وي رسول الله صلی الله علیه وسلم نو دا مطلب چې رسول الله چې کله دا خپل ملګري وګوري خوشحاله شي چې فصل مې کرلی او قوي شو دیقان چې فصل وکړي اول کېږي بیا چې مضبوط شي چې دیقان پې ګرځي خوشحاله نبی علیه السلام چې د دې فصل بنیاد کېښود اول کمزوري و بلال حبشي او عمار بن یاسر کفارو به پانګاره او سکروټ واچو چې کله مضبوط شو خالد بن ولید غوندې خلک پکې داخل شو عمر فاروق غوندې او دنیا لوی لوی پایتختونه یې راوغورځول او رانسکورې کړه نو نبی علیه السلام چې دوی ګوري خوشحالېږي پې باندې او یعجب الزراعه چې خوشحالۍ هغه دیکان لره دا الله ولې صحابو ته دومره لویه ورځ ورکړه ولې ورته دومره قوت ورکړو الله وایي لیغیظ بهم الکفار چې کفار ته وسوځئ الله وایي کفار چې دوی ته ګوري سوځي ویلې ویلې کېږي امام مالک صاحب رحمت الله علیه یو ورځ ناست د څلورم مذهب امام دی یو څوک راغی ورته وویله که یو سړی د صحابو په باره کې خبره کوي د هغوی نقصانات لټوي هغوی کې دغه راوباسي نقطې راوباسي نو د دې سړي څه حالت دی امام مالک صاحب ورته ویل زه به نور څه نه ویم خو لیغیظ بهم الکفار دې آیت کې د هغه هم حصه وشوله الله وایي صحابو ته چې څوک ګوري خوشحالېږي نبی علیه السلام او چې څوک ګوري سوځي کفار لیغیظ بهم الکفار چې د دې صحابو په لیدو سره وسوځي کافران نو صحابو ته چې څوک سوځي او خفه کېږي نو اگر چې کافر فتوه خو امام مالک صاحب ورنه کړه خو داسې ولې ویل چې د دې آیت حصه هغه له ور ورسېدله شیعګان او اوسني شیعګان خو ټول د مخې کافران دي او بل دا چې دا آیت کریمه د شیعو په کفر باندې ښکاره دلیل دی لیغیظ بهم الکفار چې الله وایي چې په صحابو په لیدو باندې کفار وسوځومه وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات او د شیعګانو هغه ډېر زور چې دی په دې باندې دی چې د ابوبکر صاحب او د عمر صاحب او د عایشې بیبي توهین او د امیر معاویه صاحب دې پسې خبرې کوي او کنځلې کوي او ځکه شیعګان چې دی د اسلام د دایرې نه خارج شوي دي وعد الله الذين امنوا الله وعده کړي د هغه کسانو سره چې ایمان یې راوړی او اعمال صالحه کوي منهم د دوی نه مغفرة د مغفرت وعده ورسره کړي و اجرا عظیما او د لوی اجر وعده کړي د چې هغه جنت کې چې الله وایي دې جنت ته به داخلوم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين الله په قرآني تعلیمات باندې موږ عمل راکړي الله زموږ صغیره او کبیره ګناهونه موږ ته معاف کړي الله حاضر جمع ټول او بخي الله په دې کې له علاقه باندې رحمتونه را نازل کړي الله رب العزت د ټول مسلمانانو څخه مشکلات رفع کړي دا روزي او دا ټول عبادت په خپل دربار کې قبول او منظور کړي الله زموږ مشکلات رفع کړي وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه